السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خراغلاس الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د اي سي انورټر او نان اي سي انورټر ترمنځ فرقونه څه دي او زموږ د اتاقونو د هوا د یخوالي لپاره اي سي انورټر غوړه دي کنان اي سي انورټر غوړه دي. نو دوستانو زه غواړم په دې رابطه تاسو سره مختصر لړ او مهم معلومات شریک کوم. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول راځو دوستانو د اي سي انورټر او نان اي سي انورټر ترمنځ فرقونه ته. راځو اول د اي سي انورټر واټ او مصرف کم وي او د نان اي سي انورټر واټ او مصرف زیات وي. دوهم د اي سي انورټر پی سی وي سرکټ قیمت زیات وي او د نان اي سي پی وي سي سرکټ قیمت کم. دریم د اي سي انورټر هوا معتدله وي یعنی په نورمال حالت کې وي او د نان اي سي انورټر د هوا سپیډ دا زیات وي په نسبت د اي سي انورټر څخه. څلورم د نان اي سي انورټر سیستم ساده دی په اسانۍ سره جوړیږي او د اي سي انورټر سیستم پیچیده دی په مشکل سره جوړیږي. نو راځو دوستانو د دې دوه ډوله اي سي انورټر څخه زموږ د اتاقونو او حالونو لپاره د دې دوه ډوله اي سي انورټر څخه کوم ډول غوره او بهتر دی. نو دوستانو کچيري مونږه اتاقونه بند وي نو زموږ د اتاقونو لپاره دوستانو غوره او بیس انورټر اي سي انورټر دی او زموږ د حالونو لپاره دوستانو چې چیرته ربط آمد وي او دوستانو دا کلا وساحه ولري نو د دې لپاره غوره او بهترین نان اي سي انورټر دی. نو دوستانو دا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د اي سي انورټر او نان اي سي انورټر پر رابطه باندې وا. دوستانو کغواړی بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کوي او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که تر اوسه پورې مو زما چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک او شیر کړئ د خپل ملګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.